بسم الله الرحمن الرحیم. محمد هارون هستم، یکی از تکنیکران اصلی ثقیلی قلودی الفاروق. ما اینجا توپچی زمینی، توپچی تانک آماده میکنیم. از تمام بخشایی که در قلودی الفاروق است، از بطری توپچی، توپای دیسیش است، بین 21 است، اینجا در ورکشاپ ما ترمیم میکنیم. ان شاء الله ما تا ترمیم اساسی اجرا میکنیم. در جایی که میلو از بین رفته باشه تبدیل میکنیم، ترتیبات دیگه که خراب شده باشه کلش ترمیم میشه. ټانګان چې و دا د شل کاله دا ټول تخریب شوی و، دا پخوا کوی چارې زریدار و، په داسې سیستم چې تخریب کړی و چې هیڅ شی په دې کې نه و پاته، حتی یو پیپ یې لا نه ور پرېښی. بیا موږ د یو نیم کال په جریان کې خپل د عمراو او د مشرانو په هدایت په امر باندې بیا موږ پر دې باندې کار شروع، خو الحمدلله په داسې اساسي ډول مو دغه 55 ټانګان چې څوک پکې 62 دي، څوک 54 55 درې اراده او پمپیدو پمپیاک ماشین مربی او چلیکا چې د هوایي رادار په سیستم سمبال دي دا موږ فعاله کړي دي. الحمدلله دا ټانګان چې دي په اساسي ډول موږ جوړ کړي دي، ټوله په ټوله شانو سمبال دي. بیا مو په دې کې نوي سیستمونه لګولي دي، هغه دا سیستم ورته لګولی دی چې دا بیټري ته ضرورت هم نه لري، دا د هوا سیستم ورته لګولی دی خپل په انجینرۍ باندې چې هغه دا ټانګان اوس په هوا باندې چالانېږي، بیټري ته ضرورت نه لري چې موږ د بیټري څخه کار واخلو. توپ، تشه، دربین ټوله په دې کې فعاله دي، انشاءالله وظیفې ته آماده دي او ټوله په اساسي ډول باندې جوړ شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد غلام حیدر، ترمیمکار قطعه زریدار قلوردی در طرف الفاروق. بعضی تانک‌ها که در 4 روز آماده میشه، بعضی تانک‌ها در 5 روز میشه، بعضی 1 هفته طول میکشه. اون نظر به عوارض خود تانک است، چون این تانک در مدت زیاد زیر برف و باران ایستاد بود، کل وسایط از تخریب بود. ما از اون وسایط کنه گرفتیم را جور کردیم. مشکلات از در انجین بود، در گیربکس بود، در گیتار بود، در پمپی بود، داخل سابقه داره بود، داخل محل معربه بود، محل ترانسمیشن بود. عوارضش گرفتیم، فعلا آماده وظیفه است.